دا توانایي او ظرفیت زه لرم، نو زما کوشش دا ده چې دلته دا اړونده ارګانونه په دې باندې قانع کړم او دغسې د موږ دپاره زمینه سازي وسي. نو څه مو چې په وس کې دي، څه توان چې لرو، بس اوس د دې وخت راغلی ده چې د افغانانو په خدمت کې کېږدو او له دوی سره دغه خپل فکر سایه او تلاش او کوم څه چې لرو شریک کړو. هغه دا چې موږ په بهر کې د میلیونونو ډالرو وسایل په خپل اختیار کې لرو، خو احساس د مالکیت را سره نشته. په افغانستان کې که یو بایسکل هم لرو، خو دلته موږ مالکان یاستو. نو دلته موږ چې ګرځو، امن هم بې مثاله ده او هغه څه چې په اختیار کې لرو هغه خپل ګڼو. او د آینده په رابطه باندې که یو قدم موږ اخلو چې خلکو ته پې باندې ګټه رسیږي، نو ورته خوشایند یاستو. په بهر کې موږ بیا په بل د موږ نه بل دغه کلی کېږي، یا اجنبیان یا دویم نمبر خلک او یا څه یا څه. نو الحمدلله نن افغانان که چېرته په داخل کې دي او که بهر کې دي، هغوی چې دا کوم حالات په خپلو سترګو باندې ویني او یا په غوږونو باندې اوري، نو دوی وایي دا د موږ تمنا وه. دوی سره احساس پیدا کېږي او دوی چې کوم توانایي په وس کې لري، کوشش دا کوي چې د هغه د خرڅ دپاره زمینه برابره کړي. او ورځ تر بلې په دغه حکومت باندې د افغانانو هغه باور په زیاتېدو باندې ده.